هو الذي خلقكم من نفس واحده الله غزاد ته چې پیدا کړی تاسو د نفس یو نه. د تیر شوي آیت کې دا خبره ذکر شوه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې زه د خپل ځان دپاره د فایدې او د نقصان مالک نه یم مګر دا چې الله وغواړي. مطلب دا چې هر څه د الله په لاس کې خزاني علم طاقت زور اختیار اصل د الله دی. نو اوس وایي هغه الله چې تاسو یې پیدا کړي یې د یو نفس نه. او په دې کې مقصد دوه خبرې دي، د الله شان بیانول دي او په مشرکانو باندې رد کول دي چې د دې عظیم رب قدر هغوی نه دی کړی. الله هغه ذات ته چې تاسو یې پیدا کړي د یو نفس نه. چا نه؟ آدم علیه السلام نه. وجعل منها زوجها او ګرځولي د هغې نه د دغې نفس نه او ګرځولي د دغه نفس نه بیبي د هغه چې هغه بیبي حوا ده. نو الله رب العزت ګورې یاد کوي الله دا زنانه د چا نه پیدا کړې؟ نارینه نه. دلیل دی چې اصل څوک دی؟ اصل سړی دی. ولې؟ لیسکون الیها، د دې دپاره چې ارام وکړي هغې ته. زنانه دې دپاره د دې نه دې کې بله فایده راوته. مقصد د دې رشتې ښځه او خاوند چې یو ځای کېږي او دا رشته ده، مقصد د هغې دا دی، یو مقصد دا دی چې ژوند کې سکون راشي. سکون د ښځې په ژوند کې، سکون د خاوند په ژوند کې، چې دواړه یو بل ته په ارام شي. خو دلته الله وایي چې لیسکون الیها، د دې دپاره چې ارام وکړي هغې ته. څوک؟ د سړی. بیا دلته دې خبرې ته اشاره چې اصل څوک دی؟ اصل سړی دی. نو ځکه دته اجازت دی چې ته دویم وکړه، دریم وکړه، څلورم وکړه او ښه سکون حاصل کړه. دا اوس د نصیب خبره ده چې هغه یو ستا دپاره غضبګر دی، نو ښځه یې د څه دپاره؟ د سکون دپاره. کله سړی په داسې برابر په داسې جار کوي بیا دغه ارمانونه کوي چې دا یو هم نه یې کړی. د پښتو وي او تر تربور دی نو لکه پرېښودی نه شي، نور پوزې د راغلی پرېږدي. او کله زنانه غریبه داسې خوارئ چې په نصیب یې داسې خاوند ورسي چې هغه ول هغه ژوند ټول جهنم کړي. نور دا رشته ګورې د جاخو دپاره نه ده، د ښځې او د خاوند، دا د سکون دپاره. ته کور ته ورشي، ته ښځې سره کښېني، ته ښځې سره کله ګپ ته دمه شي. ښځه چې خاوند وویني ورسره خبرې کړي، ورسره کښېني چې دا دمه شي. لیسکون الیها. نو موږ له هم په کار ده یو خبره ګورې د زما او ستا لاس کې ده او د زنانو په لاس کې ده. هغه ده چې موږ داسې کولی شو، دا زموږ په لاس کې ده چې دا ښځه زموږ سره سکون حاصل کړي، او دا د ښځو په لاس کې د څه نه څه چې موږ د هغوی سره سکون حاصل کړو. هغه بیا موږ طریقه جوړولی شو. لکه مثال اوس یو ښځه ده، خاوند یې کور ته راننوتو ستړی دی، او دا ورته چې څنګه ورننوتو هغه سلام علیکم وعلیکم سلام یې ورته وویل، او ورور دی بیا او ته ورسره کښېنه او ته خو یو بس تباه یې کړې، او زوی دې داسې او پلار دې داسې او مور دې داسې او دیوال راوڅڅېد او چت راولېدو والا دی، اوبه نن نه وي. لږ صبر وکړئ، داسې نه کېږي. ډډه ولګوئ، ساه والي، لږ څه وخوري، څه وڅکي. دا د هغه جاهلې ښځې طریقه ده چې ته په دروازه چایبي تاو کړي او هغه راته دا تقریر شروع کړي، او چې تا نیمه تاو کړي بیا یې راتاو کړي، بیا بل طرف ته راتاو کړي. سره درځه مانه کور ته سړی څه دپاره ځي چې سکون نو ته ورشو دا چې اخر ته جو. دغه شان ښځه چې کله ستا خواله راشي که نه، نو ته دا سوچ کوه چې ګوره دا ښځه چې تا سره اوسېږي دا دمه سکون او اطمینان حاصلول غواړي، نو ته یې تنګوه مه په مخه.
سم د ځان نه د یو نیم سړي د ځان نه سم جج جوړ کړی ته به چې دا چیف جسټس دی که کم قاضي دی ټماټر دی ډېر غوړي دې ور واړوه اوړه دې اخوا کړو پلانې یې مړه کړی شه سره ځان نه یې دغه جوړ کړی خو چې راپاسي کور کې ستا جاخي وي چې راشي واپس بهر نه ستا جاخي دي هغه بچي او ښځې دغه ارمان کوي وایي چې د بهر نه د سره بس ورک شوی څه مطلب چې ښخ شوی دومره یې دا خلک تنګ کړي دي ګوره زه بار بار دې ملګرو ته دا وایم زه یم داسې خوی جوړ که که نه چې ته نه یې او خلک په تا پسې خفه وي ښځه غواړي چې دا سړی دلته ما سره وی بچي غواړي چې دا سړی دلته وی مور پلار وایي چې دا بچی زمونږ دلته وی ملګري وایي چې دی زمونږ سره وی مالک وایي چې دا نوکر ما سره وی نوکر وایي چې دغه مالک زما سره وی رور وایي چې دا رور ما سره وی خور وایي چې دی ما سره وی دې سړی د ځان نه جوړ کړه ډباله کېږي چې کله موږ د هر چا د حالاتو مطابق هغوی سره ناسته پاسته کوو ته دې کې سوچ وکړه چې دې ښځې دا خبره لږ اوږدېږي او فایدهمنه ده ځکه زموږ کورونه ورسره هغه د الله په توفیق سره جوړېږي ته دې ته سوچ وکړه دې ښځې چې د پلار کور پرېښودی د ورور یې پرېښودی او تره او کاکا او نیکه او ټول یې پرېښودي ستا خوا دغه څه ده راغلي دې شکلونه راغلي دې راغلي دې راغلي چې صرف په تا لپاره ټیم چې او ستا د ورور په خدمت کې شي دا دې راغلي دا سکون راغلي دا غواړي چې زما ژوند آرام شي سمدي چې خلکو ته بیا ویلی شم چې زما کور دی زما بچي دي زما خاوند دی دا دې خوشحالۍ له راغلې ده دا زما او ستا دې جګړو له نه راغلې ورسېدی پکې او خویندو ته موږ دا وایو چې تاسو چې راوستي یې نو تاسو هم دې له نه یې راوستي چې ژوند وله لنډ تم کړي خو بیا هم ګورې یو خبره ده زه دې کې د دې زنانو طرف ته ډېر یعنی دې خبره کې زور ورکوم د هغې یو وجه ده دا سړی که دا ښځې تنګۍ که نه دا دې دویمه کوي که دا دویمه نه درېیمه که درېیمه نه څلورمه یعنې ده سره بیا هم اختیارات شته بل دا چې دې ښځې ته ویلی هم شي چې غلی شه بس غلی شوه په څه طریقه به بند خو که جاښه په سړي کې نو بیا ښځه غریبه لاړه ته به غلی کولی خو هغه نه شي ځکه چې هغې کمزوري ده او ښځې دپاره دغه اجازت نشته چې بل خاوند دې وکړي او بل دې وکړي یو لار ده بس یا دوه لارې دي درېیمه نشته یا خو ژوند تېروه چې څه کوي او دویمه خلع تې والي چې بس ما ازاده کړه نو د ښځې او د خاوند دا رشته د څه دپاره ده ما ته ورځ یو کس دا خبره وکړه یو مجلس نو موږ دا مسله بیانوله چې دا رشته دې دپاره ده والله دا وایي رسول وسلم دا وایي بعض نور ملګري ناست دې کې یو کس ناست ډېره عجیبه خبره وکړه ما ته یې وویل زما په ژوند کې دومره جاخي دي دومره جاخي د ښځې سره وایي ما ته نن دا پته ولګېدې چې لکه دا رشته دې دپاره دی چې خلک پرې ډبه شي زما خو دا سوچ دی چې لکه دا رشته بس دغه جاخي دي چې زه ښځه مې راوستې ده زموږ دغه جاخي روان دي د بعضو خلکو دا ژوند چې سړی ویني سړی ډېر حیران شي الله دې ټولو په حال رحم وکړي په کومو کورونو کې چې اختلافات دي الله دې ختم کړي او الله دې زموږ دا زړونه یو بل ته صفا کړي او زموږ دا زړونه دې الله یو کړي فلما تغشاها نو هر کله چې پټه کړه هغه اوس خبره دا ذکر شو چې الله رب العزت احسان وکړو آدم علیه السلام پیدا کړو د آدم علیه السلام نه بیبي حوا پیدا کړه د دې دپاره چې سکون دواړو ته حاصل شي اوس الله د مشرک نافرمانی ذکر کوي چې دې مشرک د دې نعمت قدر ونه کړو د الله قدر ونه کړو څنګه یې قدر ونه کړو چې توحید په دې طریقې سره ونه منو چې کله د دې ښځې سره یو ځای شو فلما تغشاها نو هر کله چې پټه کړه هغه
سبحان الله دی لفظ ته ګوره وی کله چې دې سړي پټه کړه دا ښځه یعنې کله چې ورسره کوروالی وکړو صریح لفظ د کوروالي ونه وي دا مخکې ورځو کې مونږ دا خبره ذکر کړې چې ادب دا دی چې دا الفاظ به ته په کنایاتو کې وي اشارې به ورته کې الا دا چې بغیر د وضاحت نه مسله نه حل کېږي هلته به ته وضاحت کې نو پټولو مطلب دلته څه دی کوروالی کله چې دا سړی راولګي د عقیدې چې کمزوري ده او د ښځې سره کوروالی وکړو حملت حملا خفیفا حمل واخیستو په حمل سپک سره فمرت دا ورځې تېرېدې ماشوم پیدا کېدو والی دعوا الله ربهما دعا وکړه دواړو د الله نه دواړو غوښتنه وکړه د الله نه سې ووي لئن آتیتنا صالحا که راکو تا موږ ته روغ رمټ بچې لنکونن من الشاکرین خامخا شو به موږ د شکر کوونکو نه که تا روغ بچې راکو موږ به ستا شکر ادا کوو دا فریادونه دا دعاګانې فلما آتاهما صالحا نو هر کله چې ورکو دوی ته الله روغ بچې جعلا له شرکاء فيما آتاهما نو وی ګرځول دواړو یو ګرځول دواړو الله لره شریکان په هغه بچي کې چې ورکړی یو دوی ته خیال دې دی دی ولې روغ دی موږ چې هغه بوت له تلي هغه موږ چې هغه بابا له تلي هغه موږ چې هغه د بابا په نوم هغه منښته کړې وه نن ځکه بچی یې روغ دی الله وایي دې ظالمانو ته وګوره د بچي د پیدایش نه مخکې ما ته چغې والي چې یا الله که روغ بچی دې راکړو موږ به شکر ادا کوو موږ به دا کوو موږ به دا کوو چې بچی مو له روغ ورکړو وایي دا خو پلاني و د الله د لاسه کم چې په مسلمانانو کې مشرکان دي او عقیدې شرکي دي هغه هم ګورې دا کارونه کوي نعمتونه ول الله ورکوي او نسبت یې دوی چا ته کوي باباګانو ته درګاهونو ته دربارونو ته دا وایي دا ښه ورځ خو په موږ باندې د پلاني د لاسه ده دقه شان وایي دا ښه ورځ زمونږ د پلاني د لاسه ده دا خو د پلاني درله چې موږ ورشو نو هر څه برابر دي دقه شرک دی الله وایي فتعالى الله عما يشركون نو اوچت دی الله د هغې نه چې دوی ورسره شریکان جوړوي ایشرکون ما لا یخلق شیئا ایا دوی شریک کوي هغه چا لره چې نشي پیدا کولی څه شی وهم یخلقون او هغوی خپله پیدا کړی شوي دي الله اکبر دا اوس د سوچ خبره ده دوی د الله سره هغه څوک شریک کوي چې هغه څه شی نشي پیدا کول الله وایي دغه پرېږده چې څه شی نشي پیدا کول هغه پخپله پیدا کړی شوی دی نو چې پخپله پیدا کړی شوی دی دی به تعالی څه درکړي ولا یستطیعون لهم نصرا او طاقت نه لري دوی لره د مرستې کولو ولا انفسهم ینصرون او نه د ځانونو خپلو سره مرسته کولی شي دغه مشران د دوی مرسته نشي کول الله وایي د دوی مرسته پرېږده خپل ځان مرسته نشي کولی دغه بوت که څوک یې راولېږي څوک یې مات کړي ځان ساتلی شي یا دغه شان دا قبر والا دا درګاه والا دربار والا بهر پې ځان له سیکورټي ولاړ دی بهر پې سیکورټي ولاړ دی وإن تدعوهم إلى الهدى أو كروبلي تاسو دوی لره لار ښودنې ته لا يتبعوكم نو تابعداري به ونه کړي ستاسو د دې یو مطلب دا دی چې که چېرته مشرکان خپل بوتان راوبلي الی الهدى لار ښودنې ته چې یعنې پلاني موږ ته لار وښایه موږ ته لار وښایه یا د پلانې کار کوم دا څنګه یا د پلانې مسله څنګه لا یتبعوک هغوی تابعداري نشي کولی
ولي اوري او دا شادي کې دا ولا مؤمنانو ته شیطان راغلی هدایت ته ستاسو تابعداري نه کوي څوک باندې وهلګېدلی سواء علیکم برابر ده پتاسو ادعوتموهم ام انتم صامتون کرابلی دوی لره یا تاسو غلی یې دغه بوت ته که څوک چغه ووایي او که ونه وایي یو شی که یو ته چغه ووایي هم نه اوري او که ته غلی ناست خو نه اوري هغه واضح ځکه اوس الله ګوره د دوی د دې معبودانو نوره کمزورتیا بیانوي ان الذین تدعون من دون الله یقینا هغه کسان چې رابلی یې تاسو سوا د الله نه عباد امثالکم بندگان دي ستاسو په شان بندگان ستاسو په شان دي فادعوهم فلیستجیبوا لکم پس راوبلی دوی نه قبولوالی دې وکړي تاسو لره ان کنتم صادقین که یې تاسو رښتیني الله وایي زه که څوک دا وایي چې نه 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 چې دوی خو داسې او دوی داسې الله وایي راویې بله او دوی دی هغه کار وکړي کوم چې ورته ته وایې ځه پته به اوس ولګي او هغه به څنګه کار وکړي او هغه ستا اواز نه اوري پاتې راده چې هغه کار دله وکړي نو الله څه وایي اوس دې ته غوږ کېدی ښه الهم ارجل یمشون بها ای دوی لره خپې شتي چې مزل وکړي په هغې باندې اوس یو سړی مړي ته چغې وایي مړی چېرته تلی شي چې تا نه دا کار وکړي او دی پسې مزل وکړي خپې د هغه کوم ځای کې دي خو مړ دی ام لهم ایدي یبطشون بها یا د دوی لاسونه شتي چې رانیول وکړي په هغې سره ام لهم اعین یبصرون بها یا دوی لره سترګې شتي چې لیدل وکړي په هغې سره هغه مړ دی هغه سترګې نشتي کار نه کوي ام لهم آذان یسمعون بها یا دوی لره غوږونه شتي چې اورېدل وکړي په هغې سره دی ورته چغې وایي دا لا پرېږده د قبر خوا کې دی بابا او پیر او دستګیر چې ورته وایي هغه په یو ملک کې دی مرید صاحب په بل ملک کې دا هغه ځي نه مړي ته چغې وایي قبر خوا کې نه اوري او دی ورته بل ځای نه چغې وایي یو نه تپوس وشو که نه دغه شنو پټکو والا هغه مشر نه دی طاهر قادري طاهر دی که نه د دوی دا نومونه چې ته ما یاد نه کړو پره الیاس که نه الیاس قادري هغه نه تپوس وشو وایي دا بعضو خلکو ته شیطاني وسوسې راځي څه وایي شیطاني وسوسې دا دي چې لوی ځوان چې ورته زموږ پښتانه وایي پیر عبدالقادر جیلاني هغه ورته غوث پاک وایي والعیاذ بالله وایي چې دا لوی ځوان په عراق کې دی او تاسو ورته د دې ځای نه چغې وایي نو دا هغه ته څنګه رسي دا وایي بعضو ته شیطاني وسوسې راځي هغه صحیح مسلې ته شیطاني وسوسې دا ډېر خبیثان دي دا خلک یې داسې ګمراه کړي دي لکه بلکل تا دې طرف ته پرېږدي نه دې ته شیطاني وسوسه وایي چې وسوسو طرف ته به نه راځي او هغه چې بیا سیب کوم جواب ورکړو که او ما په خپله د ده انټرویو اورېدلی دی ما علم نه دی کړی ما علم وی نه دی کړی دا خو د بزرګانو کرم دی بزرګان دوی چا ته وایي دا د قبرونو کې چې پراته دي دا خو د هغوی کرم دی ما به وایي لارې جارو کولې مخکې که تاسو هغه انټرویو چا اورېدلي ما خو اورېدلی او که نه اورېږي نو سر چوکې ملاو به شي د قادري انټرویو ته په ژوند په باره کې اردو یا انګلیس کې داسې ولیکي راوبوسي نو یې وایي هغوی د بس دا دغه کرم دی که نه موږ به جارو واړه نو ما یې راکړی شي سره برابرې اوسو سوچ وکړه دا زموږ ملک دی چې پرون یې لارې کوڅې صفا کولې نه علم نه 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 نه
نن د یو غټ جماعت معمولین نو د هغې امیر دی په پاکستان کې که دی په پرسنټیج په حساب د مذهبونو تقسیم کړو که نه او دا فرقې بریلیان ټول نه زیات دي بریلیان ټول نه زیات او دی د هغوی امیر دی خو سوچ وکړي چې دا مونږ کوم طرف ته راوایو دی د هغوی مشر نو هغه جواب دا ورکو وی دا افریقه کې چې یو کس اوسېږي دوی د افریقه په دې دی د افریقې کې دا صوفیان بریلیان ډېر زیات دي ډېر زیات دي وایي چې افریقه کې یو سړی اوسېږي او ته ورته ټلیفون وکړي د کراچۍ نه نو هغه ستا اواز اوري که نه ټلیفون باندې چې خبرې کړي خلکو یې اوري نو یې ولې ستا په ټلیفون کې دومره زور شتي او زمونږ غوث پاک یې نشي اورېدی خلکو یې سبحان الله څه ناشنا دلیل ستا د اواز چې رسي په ټلیفون کې نو ولې غوث پاک د دې نه کمزوری دی نو ته به حیران شي دلته خو الله وایي چې ام لهم آذان یسمعون بها د دوی غوږونه شتي چې واوري پرې نو ته خو د دې لوی ځوان اول غوږونه ثابت کړه چې غوږونه شتي اوري د هغې نه بعد به بیا موږ د پیر صاحب سره مسله په دې کې چیړو چې اوس د دې پاکستان د اوازونه ورته رسي او که نه اول خو دا ثابته کړه چې دی اوري که نه اوري اول دا ثابته ده نو که دا دې ثابته کړه نو بیا دویمه مرحله دا ده چې په څومره حدودو کې اوري 1000 میټره کې اوري که 2000 کې اوري غیر ملکی اوازونه پکې اوري که نه اوري که نه داخلي حدودو کې لګیا دي دا خو به وروسته بحث کوي ټولې ګمراهي ده الله وایي قل ادعوا شرکاءکم ووایه راوبلئ شریکان خپل ثم کیدوني فلا تنظرون بیا چل جوړ کوئ ماته او مهلت مه راکوئ ماته راوبلئ دا خپل شریکان او باباګان او بوتان او ټول او بیا چې څه ارادم کړي څه چلم زما خلاف جوړ کړی ویې کوي او ما له ګوره ټیم هم مه راکوئ د موحد زړورتیا داسې ښه ما له به ټیم نه راکوئ ولې اخر ولې دومره مطمئن اخر ولې داسې زړورتیا ان ولیي الله یقینا دوست زما الله دی الله چې چا سره دوشي دی نو هغه بیا زړور کم الله الذي نزل الكتاب هغه ذات چې نازل کړی د کتاب وهو يتولى الصالحين او هغه دوستي کوي د نیکانو سره والذین تدعون من دونه او هغه کسان چې رابلئ تاسو سوا د الله نه لا یستطیعون نصرکم طاقت نه لري د مرستې کولو ستاسو ولا انفسهم ینصرون او نه د خپلو ځانونو سره مرسته کولی شي وان تدعوهم الى الهدى او که راوبلئ تاسو دوی لره لار ښودنې ته لا یسمعون نه اوري وتراهم ينظرون الیک او اینې به ته دوی چې ګوري به تا ته وهم لا یبصرون او حال دا چې دوی نه ویني دا بیا د مشرکانو د بوتانو او د معبودانو کمزورتیا بیانېږي وایي که تاسو ورته چغې وهئ چې ما ته لار وښایه یا زما څه مسله ده نو هغوی ستاسو اواز نه اوري ګوره الله داسې ونه وي چې ستاسو د حاجت نه پوره کوي څه وي نه وي حاجت پوره کولو مسله خو په دویمه مرحله کې ده اول خو چې اواز واوري که نه نو بیا الله څه وایي څه ناشنا الله دلته یو حقیقت بیان کړی دی وایي ای پیغمبره که ته د دوی د بوتانو ته ګورې که نه نو داسې سترګې ور جوړې کړي دي وایي ته به وایي چې لکه دا بوت ما ته ګوري وګوره دوی ته وایي څه ښکاري نه عجیبه معبودانو ته پراته دي نه څه اوري نه څه ویني نو دوی پراته څه ته دي دغه د شیطان بندګي ده کله سړی هغه د دوی د بوتانو ته وګوري که نه ښه باقاعده لاسونه یې ول هم جوړ کړي او کله ناکله په دې لاسونو کې وله څه شی هم داسې ورکړی ولاړ عبادت نو دکه دوی معبود دی چې ته ورننو د هغه په مندر کې دغه شان ناست سړی وایي که دی ما ته ګوري الله وایي نظر نه لګي دا وله دوی جوړې کړي دي
دومره غرړ غوږونه ورې جوړ کړي دي د دې هندوانو هغه بوتان چې هغه دغه اتي دغه شکل په شی خیال ګنیشا هغه غوږونه ولیدلي د اتي غټ غوږي که نو د هغه هم غټ غوږونه نو چېرته دا ګمان په ونه کړي چې دی اوري ګورې دا غوږونه ورې دوی جوړ کړي دي الله وایي دا غوږونه دا سترګې په زوري چې دی په زوري وله لکۍ چې دی هغه تیره کړې ده او زږه کړې ده چې دی دا کړی او دی دا خو په دې قیسو دا کار روان دی دا مخکې ورځو کې ما تاسو ته ویلي که یو ویډیو مې ولیده دی ټول ډینې ته ورچولي دي او یو ندي غونته کې ده څښه هغې داسې له پاسه وړوکی پول تللی دی په هغه پول یې هغه ډینه ودرولې ده ټولو نه یې کړه بوستې نو هغه پرون چې ورته دوی پراته وو مینې ګزار کړو اوبو ته یې بیا ګزارې دا اوس یو عبادت دی یعنې تر علم معبود خپل ګزاره اوبو ته چې سره بیا راونوځي د الله شکر دی چې دا اسلام یې راکړی او دا پاک عقیده او شکر په دې چې الله زموږ رب دی اوري اینی زموږ حفاظت کوي الله دې په دې عقیده موږ د مرګه پورې ساتي خذ العفو وامر بالعرف عمل کوه په معافۍ باندې او حکم کوه په نیکۍ واعرض عن الجاهلین او مخ واړوه د جاهلانو ګوره د صورت په دې اخره کې اوس د دعوت بعض آداب ذکر کېږي د دعوت یو دا یعنې زمونږ خو بحث د مشرکانو سره روان دی که نه چې ستاسو د دې معبودانو خپې شتي د دوی ولې لاسونه شتي د دوی ولې غوږونه شتي نو ته چې دا خبرې کې نو لازم به تکرار کېږي بحث به کېږي الله مونږ ته ادب ښایي نو پیغمبر ته وایي خذ العفو عمل کوه په معافۍ باندې داعي به دا جانب زورور ساتي دی به څه کوي دی به معافي کوي دا د یو کس خو خبره نه ده لکه اوس که زه ته خپله ووایم که نه یاره داسې عجیبه خلک ما په دنیا کې لیدلي دي راسره میلاو شوي دي رابطې کړي لازم به داسې کېږي چې کوم سړی هغه منصب راونیسي چې هغه منصب د هغه چا چې خلکو ته دین ښیي نو ته به بیا د دې خلکو سره ګزاره کوې بله ده ته به ذهني طور تیار یې چې ستا مخې له هر قسمه سړی راتلی شي جاهل هم راتلی شي عالم هم راتلی شي کشر مشر بې ادبه با ادبه بې سړیتوبه چې دا ټول به ته به دې ته تیار یې بله ده ته خلکو ته دین ښیې نو ته به صبر کوې زه پهله یو مثال درکړم مور پلار موږ ته په وړوکوالي کې دا سبقونه ښوو دا خبرې به یې راته ښووې او موږ به کله نه منله کله به مورانې کوو هغوی به راته یو څه وښو موږ به کول بل څه خو په دې هر څه باندې به هغوی صبر کوو او دا به وی اکثر اوس یې موږ وایو اول به زموږ مور پلار وي اوس یې موږ وایو پوه به شي ورځ به یې راشي مطلب دا چې پوه شي هغه وخته پورې ته صبر کوه عالم هم دقه شان دی داعي هم دقه شان دی دی به د خلکو سره څه کوي دی به صبر کوي دویمه دا چې وامر بالعرف او حکم کوه په نیکۍ سره خپل کار جاري ساته واعرض عن الجاهلین او مخ واړوه د جاهلانو نه مطلب دا دی چې د جاهلانو سره دومره جوور مه ورننوځي چې د خپل مقصد نه پاتې شي دومره مه ځه په دوی پسې اوږدېله پرېږده دوی ته خپل دعوت وکړه خپله مسله بیان کړه او خصوصا دا خو مکي دور دی مکي دور کې خو د جهاد حکم هم نه دی شوی لکه چې مسلمانان کمزور نو الله پیغمبر ته وایي جاهلانو له توجه مه ورکوه او دا زه تاسو ته وایم او ځان ته وایم
دا د ژوند یو قانون جوړ کړي واعرض عن الجاهلین خپل وخت مه ضایع کوه زما استاد وخت دا قیمتي وخت یې ګورې دا دومره پالتو نه دی چې موږ د جاهلانو سره خراب کړو زما استاد ژوند ډېر قیمتي دی موږ سره موقع د هغې څه پته نه لګي یقیني کومه موقع ده کومه چې ما سره ده او هغه زه خراب کړم په څه کې د جاهلانو سره په بحث مباحثو کې او په قیسو کې نو دا خو بیا کمقلتوب شو او تاوان شو که چېرته شیطان کوشش وکړي شیطان خو دا غواړي چې شر خور شي فساد جوړ شي نو هغه دا غواړي شیطان چې د داعي او د عالم داسې څه وکړي یا داسې څه ووایي چې د هغې نه شر جوړ شي واما ینزغنک من الشیطان نزغ او که ورسي تا ته د شیطان نه څه وسوسه فاستعذ بالله نو پناهي غواړه په الله سره په دغه ټیم کې اعوذ بالله ووایه د شیطان په وسوسو پسې به نه ځي انه سمیع علیم یقینا هغه الله اوریدونکی دی پوهه دی ان الذين اتقوا یقینا هغه کسان چې یریږي د الله نه اذا مسهم کله چې ورسي دوی ته طائف من الشیطان څه وسوسه د شیطان نه د دې نه دا مسله راووته الله رب العزت موږ ته وایي چې ګورې مطلب دا نه دی چې دا وسوسې صرف بېدینو ته وراچولی کېږي تقوادارو خلکو ته هم شیطان وسوسې وراچوي نو بیا فرق څه دی چې تقوادارو ته هم وسوسې وراچوي بېدینو ته هم وراچوي فرق څه دی فرق بیا په مخکې تعامل کې دی چې دا تقوادار بیا څه کوي او د بېدینه څه کوي نو الله وایي کله چې دیندارو خلکو ته شیطان وسوسه ور واچوي تذکروا یاد کی الله لرا داری کو ته څوک رایاد شي الله رایاد شي یعنی شیطان ورته وایي دوکه دته الله رایاد شي چې دا کار ما ته الله د دې د کولو ویلي که نه د دې د نه کولو راته ویلي فاذا هم مبصرون نو دغه وخت دوی لیدونکي څه مطلب دی لیدونکي پوه شي په دغه وخت کې دوی پوه شي یعنی عملي په بصیرت عملي په یو رڼا کې ورته پته راځي چې الله ورته رایاد شو نو پوه شو چې دا کار روا دی که ناروا دی ویې کم کوي نه کم واخوانهم یمدونهم فی الغی او رونه د دوی ډیری دوی لرا فی الغی په سرکشی کې ثم لا یقصرون بیا کمی نه کوي هغوی دلته اوس ګوره واخوانهم یمدونهم تذکره نږدې د شیطان شوه چې شیطان تقوادارو خلکو ته هم وسوسې ورچي واخوانهم او ورونه د دې شیطانانو اوس د هغوی باس کېږي تقوادارو په مقابله کې د شیطانانو ورونه دي بېدینه او ورونه د دې شیطانانو یمدونهم زیاتوي هغوی لره دوی څوک زیاتوي هغوی لره دوی زیاتوي هغه رونو لره دا شیطانان زیاتوي یې په څه کې په سرکشۍ کې او هېڅ کمی پکې نه کوي د هغوی په ګمراه کولو کې تقوادار خو ته دروازه بنده کړه که نه پسې ورته بنده کړه الله یاد کړو هغه دروازه بنده کړه د بل طرف ته تبعي وکړه واذا لم تأتهم بآیه او کله چې رانه وړي ته دوی ته یو نښه مکي مشرکانو به قسمه قسم نښې غوښتې نو نښې خو د پیغمبر په اختیار کې نه دي که نو بعض نښې به رانلې مطالبه به پوره نه شوه قالو وبوي دوی لولا اشتبیتها ولې د ځان نه نه جوړېده نښه ته چې ځان ته پیغمبر وې نو ته یې به خپله ولې نه راوړې قل ورته ووایه انما اتبع ما یوحى الی من ربي یقینا زه تابعداري کوم د هغه څه چې وحي کېږي ما ته د رب زما نه
یعنی زما کار د وحي بیانولو سره دی زما دا ډیوټي نه ده چې زه به د ځان نه نښې جوړوم هذا بصائر من ربكم دا دلیلونه د عقل دي د طرف د رب ستاسو نه اشاره څه ته ده وایي دا دلیلونه د عقل دي نه اشاره څه شی دلیلونه د عقل دي وحي نږدې ګوره د وحي باس ته قل انما اتبع ما یوحى الی من رب زه تابعداري د وحي کوم هغه وحي چې هغه دلیلونه د عقل دي هغه وحي قرآن دی او که حدیث ته به کې دلیلونه دي وهدى او هدایت ته ورحمة او رحمت ته لقوم یؤمنون د پاره د هغه قوم چې ایمان راوړي وحي خو کېږي نو الله وایي د دې وحي چې کله بیان کېږي نو دې ته غوږ ږدئ دا ادب د دې وحي دی قرآن وإذا قرئ القرآن أو كل شيء لوستلی کېږي قرآن فاستمعوا له نو غوږ کېږدئ دا تلاوت ته د قرآن ته وانصتوا غلي شئ لعلكم ترحمون دې لپاره چې به تاسو رحم وکړئ شي دا سورت ګوره مکي دی سورت مکي دی او دا اصل کې نازل شوی که صحیح شان نزول کې د دې دا شان نزول د سند په اعتبار سره دلیل په اعتبار سره زورور دی د مکې مشرکانو په رد کې د آیت نازل شوی هغوی به دا وي لا تسمعوا لهذا القرآن یو بل ته وي د قرآن ته به غوږ نه ایږدئ والغوا فيه او په دې کې شور کوئ لعلکم تغلبون چې تاسو زورور شئ الله د آیت راولېږي وایي نه غوږ به ایږدئ او غلي کېږئ به چې الله په تاسو رحم وکړي نو باز بیا راولېږي دا آیت د سورې فاتحې په مسله باندې فټ کوي په امام پسې شاته سورې فاتحه وایي نو الله وایي چې قرآن لوستلی کېږي نو هغې ته وکړه مسله مختصر دا ده منټ دوه کې بیانوم ډېره نه اوږدوم او که تفصیلا غواړئ نو زما د حدیثو چې کوم درسونه هغې ته به واپس شي ما د جانبینو دلایل ذکر کړي کوم چې وایي چې سوره فاتحه په هر چا لازم ده او څوک چې وایي چې نه په مقتدي نشتي بلکې ما دلایل پکې د هغه چا هم ذکر کړي څوک چې وایي چې په جهري منځونو کې نشتي په سري کې شتي بعض علما دا وایي مقتدي به په جهري منځونو کې سوره فاتحه نه وایي او په سري کې به وایي خو دلایلو کې چې سړی سوچ وکړي نو واضح ده چې سوره فاتحه په هر مانځه کې ویل لازم دي په هر مانځه کې دي کې د جنازې مونځ راغی او په هر چا لازم دي نو په دې کې مقتدي هم راغی لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب نه کېږي مونځ د هغه چا چې هغه سوره فاتحه ونه امام ابو داود امام ترمذي حدیث راوړی دی رسول صلی الله علیه وسلم مونځ کو د سحري او د تلاوت په لږ دروند شو بود شو منځنه باندې ووایي تاسو ګورئ ما سره لګیا تاسو هم تلاوت کو هغوی وایي یا رسول الله مونږ هم لګیا وایي فلا تفعل داسې به نه کوئ په امام په شاته څوک قرأت نه کوي الا بام القرآن سوره فاتحه لولئ خو د هغې نه له تلاوت به نه کوئ دا واضح دلیل دی چې بیا سړی دې ته کښېني چې زموږ مذهب کې او د هغوی مذهب کې او داسې او دغه که قصه دغې طرف ته ور واړی او هسې وله طول ورکوې اوږدول اسان دي خو که تابعدارۍ ته دې اراده وي او واضحه مسله او لنډه نو هغه دغه ده نو بیا به دغه کس ما ته دا ووایي چې دې آیت سره به څه کوو آیت خو وایي چې کله قرآن لوستلی کېږي ته ورته غوږ کېږده صحیح شو زه اوس راشي اولنۍ مسله دا آیت د دغه مسلې دپاره نه دا آیت د دغه مسلې دپاره نه یوه دویمه خبره یاده کړه په دې آیت کې او په دغه حدیثونو کې ټکراو خو نشته او د عباس په زور د قرآن او حدیث یو بل له ورولي
څنګه په دې کې وایي که ټکراو نشته اصل دا دی چې قرآن لوستلی کېږي تاسو ودې کوي اصل دا دی چې قرآن لوستلی کېږي وګوته کېده الا په هغه ځایونو کې په کوم ځایونو کې چې ګنجایش شریعت درکړی امام په شاته چې زه سوره فاتحه وایم او زما د هغه تلاوت ته غوږ نه وي د اجازت ماله عرش والا رب راکړی د چا چې عرش والا څنګه درکړی په حدیث دی رسول صلی د ځان نه ویلی دی هغه ته وحي شوي نو دا خبره الله بیان کړې ده هغه خبره رسول وسلم په ژبه چې کوم بیان شوي ده هغه ورته به الله ښوولې ده نو کوم رب چې وایي چې قرآن ته غوږ کېده هم حق رب وایي چې په امام پسې شاته پکې سوره فاتحه وایي خیر او که داسې موږ دا وایو چې دا ټکراو راځي او دا راځي او دغه راځي نو بیا خو په ډېرو مسلو کې به دې راګیر کړو او هغه داسې وایي ګوره د سهار دا سنت به نه پرېږدي د سهار سنت به نه پرېږدي صحیح خبره سهار سنت پرېښودنه دي پکار وایي نه که امام په فرضو ولاړې ته به سنت کې مسله دې سیده که نه ده او تاسو به کړي بعضو او تاسو به لیدلي ها کله چې اوس دلته په مانځه ودرېدم سهار فرض لمونځ کوم تلاوت پکې کوم که نه کوم تلاوت به زه کوم او خلک راځي شاته رګیا دي سنت کوي دوی تلاوت ته غوږ ایښودی نو ما پرې د سورې فاتحې نه منع کوې او ته پرې د ټولو سنتو نه منع شوې دا د کوم ځای انصاف شو تاسو به خبره ونه رسېږي ما پرې د سورې فاتحې نه منع کوې په خپله پکې ته پوره سنت دي اسه خبره نه ده نو دلته وایي اذا قرئ القرآن نه دلته قرآن ویلی کېږي او ته په دغه ولاړ په سنت ولاړ بله مسله خبره اوږده شومه زه بیان کړم بله مسله هغه دا ده چې صحابه کرام وایي ابرز موږ دغه آیت سره دا خبر وکړو وقوموا لله قانتین چې موږ به په مانځه کې خبرې کولې موږ به په مانځه کې خبرې کولې بیا الله د آیت راولېږو چې وقوموا لله قانتین غلي ودرېږي بیا موږ خبرې بندې کړې دا په مدینه کې دغه آیت راغی او دا په مکه کې نازل شوی عجیبه ده دې آیت صحابه کرام د خبرو نه نه دي منع کړي ورسېدي دې آیت صحابه کرام د خبرو نه نه دي منع کړي او ته به ما د سورې فاتحې نه منع کړي ایله راځو ولې صحابه کرام په دې سره د خبرو نه منع نه شو ځکه چې دا آیت د دغه مسلې نه دی راغلی نو هغوی ښه باقاعده خبرې کول چې کله الله خاص آیت راولېږو چې غلي شي نو هغوی غلي هر چې دغه حدیث چې ته وې چې قرت د امام قرت د مقتدي د سندن کمزوره روایت بالکل کمزوره روایت لولي محدثین امت چې کم تیر شوي دي هغوی دغه روایت ته سندن کمزور نو راجح قول دا دی چې مقتدي به سوره فاتحه وایي او دا آیت دې آیت کې او دغه حدیثونو کې څه ټکراو نشته واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا او یادور رب خپل په نفس خپل کې په عاجزۍ سره او په یېرې سره د الله ذکر ډېر کوه د الله ذکر ډېر کوه الله یادوه څنګه یو خو په عاجزۍ سره بل په پټې سره او د دې تفصیل پرون تېر شوی ودون الجهر من القول او ودون الجهر من القول او ښکته د زور او وینا نه معنا چې پټه واذكر ربك واذكر ربك ويده رب خپل في نفسك په نفس خپل کې تضرعا په عاجزۍ سره وخیفة او په یېرې سره
ودون الجهر من القول او ښکته د زوره وینا نه. نو درې خبرې شوې، الله چې یادې په عاجزۍ سره، دویم په یرې سره، او دریم په پټه باندې. ودون الجهر من القول دغه مطلب دی ښکته د زوره وینا، د زوره وینا نه، د هغې نه چې راښکته شي نو کومه وینا ده؟ پټه وینا. بالغدو والآصال په سبا او بېګا کې. علما وایي چې دا آیت د هغه پنځه منځونو د فرضیت نه مخکې نازل شوی. پنځه منځونو د فرضیت نه مخکې نازل شوی. نو په اوله کې دوه منځونه وو، سحر ماښام. نور راختو ټیم کې، نور ډوبېدو ټیم کې به دوه رکعته لمونځ کېدو بس. نو دلته هم هغه مطلب دی چې سحر ماښام الله یاد. ولا تكن من الغافلين ومه کېږه د غافلانو نه. ان الذين عند ربك یقینا هغه کسان چې ستا د رب سره دي. څوک دي؟ ملائکه. لا یستکبرون عن عبادته، لوی نه کوي د بندګۍ د الله نه. الله موږ را تیزوي ښه چې داسې الله یادوي لکه څنګه چې ملایکې یادوي. او که ته وایې چې زه پلانې او علانې، نو هغه لوی مخلوق هغه ملایک چې دی هغوی تکبر نه کوي. ته څنګه کوې؟ ویسبحون او پاکي بیانې الله لره، وله یسجدون او هغه ته سجدې لګوي. د صورت په اوله کې د ابلیس تکبر بیان شوی و، که تاسو ته یاد وي. ابلیس سجده نه و لګولی، تکبر یې کړی. د صورت په آخره کې د ملایکو عجزي ذکر شو. چې تکبر یې کړی و، خیال هم دی هغه اوس ذلیله دی دنیا او آخرت کې. او هغه چې کم عجزي کوونکي و الله هغوی له څومره عزت ورکړی.